أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. دا سورة ذاریات مکی سورت تے دلتا پا مصحف عثمانی کی 150 نمبر سورت تے او د نزول په اعتبار سره 80 نمبر سورت تے. دا درې رکوګانې او 80 آیاتونه لري. چونکه مکی صورت ته اثبات او ذکر د عقیده دی پکې. دا مخکې صورت قاف غوندې د آخرت په عقیده د بعث بعد الموت باندې مشتمل دی. او الله تعالی پس د مرګ نه چې انسانان را ژوندي شي نو هغه دوه ډلې به جوړې شي، یو دوزخ والا یو جنت والا. د دواړو ذکر پکې کوي لکه مخکې صورت کې چې وشو، ځکه یې د هغې پسې وروسته راوړلو. بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، دلته الله په څلور شیانو باندې قسم کړی دی، په څلورو شیانو باندې. اول قسم کړی والذاریات، دی واو ته واو قسمیه وایخه، یعنی دلته اقسم مقدر دی. الله وی زما دی قسمی په هغه هواګانو باندې الذاریات چې را الوتون کې دی ذرون په الوتلو سره، هغه هواګانې چې ځان سره ګردونه او غبار را مخکې کړی او تیز را والوځي سیلۍ او بادونه، په دغه هواګانو مې دی قسمی. فالحاملات وقرا، دا فای قسمیه ده، دلتم اقسم و مقدر دی. زما دی قسم په هغه ورځو باندې الحاملات چې بارون کې دي، وقرن د درون پیټي او د درون بوج، یعنی اوبه بار کړي دي، په زرګونو ټنه اوبه دي او دای بار کړي او روانې کړي دي. نو دینه مراد هغه ورځې دي. زما دی قسم په هغه ورځو باندې الحاملات چې بارون کې دي وقرن درون پیټي او بوج لره، یعنی لوی پیټه اوچت کړي هوا کې روانې دي، اوبه د اوبو ډنډ هوا کې روان دي او چې الله امر نه ورکړي بې ځای نه راغورځېږي، هغه خپل ځای ته رسوي، روانې هوا ورپسې شاله لګي ورځې مخکې کړي. فالجاریات یسرا، بیا دې زما قسمې په هغه کشتو باندې چې د دریاب د پاسه روانه دي، یسرا په اسانتۍ سره، په اسانه باندې د دومره ډېرو اوبو د پاسه روانې دي، نه ډوبئ. ګنې درون پیټی دی، کشتۍ د بار نه ډکی د انسانانو نه، او بعد چې ډوبولی خو د الله امر ورته نه دی شوی، نو په اسانتۍ باندې د پاسه روانې. فالجاریات، زما د قسمې په هغه روانو کشتو باندې په دریاب د پاسه یسرا په اسانتۍ سره روانې. څلورم فالمقسمات، زما د قسمې په هغه ملایکو باندې چې تقسیمون کې دي امرن د کارونو، یعنی الله چې ورته کوم کارونه سپارلي دا په دې دنیا کې تقسیموي. داسې ملایکې دي چې الله په دې باندې ټاکلي او ګمارلي دي چې د انسانانو رزقونه تقسیم کوي او ورځې تقسیم کوي، دې ځای باندې ووروئ دلته مه وروئ. او دارنګې دا شیونه سکینه تقسیموي او رعب تقسیموي، د مشرکانو زړونو کې رعب داب غورځوي او د مؤمن او مجاهد په زړه کې سکینه او ډاډ ورچوي، زړه ورکوي. دا هم د ملایکو کار دی. حدیث مبارک کې راځي د مؤمن زړه ته اطمینان وربخي، زړه مضبوطی، د مرض نه د دشمن نه یو شي نه خطر نه کوي، او د بېدینه زړه کې یره ورچوي، دهشت ورچوي چې مړ به شي، مریض به شي، وایرس به ککړ شي، پلانې به شي. نو دغه تقسیمون کې ملایکې. او دارنګې دغه تقسیموي د ماشوم چې په ګېډه شي رحم ته ورځي او هلته په تندي باندې ورته لیکي چې دا به دومره رزق خوري دنیا کې، دومره کاله به ژوندی او پلانې ځمکه باندې به مري، دا ټولې خبرې لیکي. نو څلورو شیانو باندې الله قسم وخوړه. والذاریات ذروا، هغه هواګانې چې را الوزي پر الوتلو سره،
دویم فالحاملات وقرا په هغه ورځو مې د قسمې چې باروونکي دي د دروند بوج فالجاریات یسرا په هغه کشتو مې د قسمې چې روانې دي د سیند د پاسه په اسانتیا او سهولت سره فالمقسمات امرا په هغه ملائکو مې د قسمې چې تقسیم د کارونو کوي چې الله ورته کوم سپارلی دي په دې څلور شیانو باندې الله قسم وخوړلو جواب د قسم دا دی قسم خو خلق دی یو مقصد د پاره خوري انما توعدون لصادق په دې څلور شیانو مې د قسمې چې یقینا د کوم شي وعده چې تاسو سره کیږي چې قیامت دی لصادق هغه رښتونی دی هغه روان دی څلور قسم الله خوړ په دې خبره چې قیامت رښتونی دی انما یقینا هغه شی توعدون چې تاسو سره وعده کیږي د پیغمبرانو په ژبه او په کتابونو آسمانی کې لصادق هغه خامخا رښتونی دی او را روان دی هغې نه به خطا کېږي نو نه به تنې بچ کېږئ یعنی هغه قیمت او حساب کتاب را روان دی او په دې څلور شیانو قسم وخوړو د جواب قسم او د مقسم به په مابین کې مناسبت څه دی مناسبت دا دی چې الله وایي چې دومره لوی طاقت والا یم هوا راوالو زما ونې ماتې بوټې ماتې او دارنګې ډېره تیزه سیلۍ په دې باندې زه قادر یم کیفیت یې چاته نه دی معلوم چې دا هوا تیشې دی په سترګو ښکاري نه ورشي چپه کوي او بیا په دې باندې قادر یم چې ورځې څو زره ټنه د اوبو نه ډکې مې هوا باندې روانې کړي چې په کوم ځای وغواړم هلته ورومه ګنې روې تنې تېروم او بیا په دې قادر یم چې د سیند د پاسه کشتۍ روانه ده او نه ډوبئ او بیا په دې قادر یم چې داسې ملایکې مې پیدا کړي چې تقسیم د کارونو مې ورسپارلی نو په قیامت قایمولو باندې قایم یم انما قادر یم انما توعدون لصادق چې بیا دا مړي را ژوندي کړم دا خو اسانه خبره ده ماته انما توعدون یقینا هغه شی چې تاسې سره وعده کیږي چې قیامت دی لصادق خامخا رښتونی دی و ان الدین او یقینا هغه ورځ د جزا او د بدلې چې ده لواقع خامخا واقع کېدونکې ده او د بدلې او د جزا ورځ را روانه ده الله وایي دین دا نه یدین دینا بدلې خلاصولو ته وایي والسماء ذات الحبک الله وایي زما دې دا بل واوې قسم یې دې قسم کوي الله زما دې قسم په هغه اسمان باندې ذات الحبک چې خاوند د لارو دی هغه اسمان چې لارې پکې تېرې شوي دي حبک جمع د حبیکتن ده حبیکتن هغه لارې ته وایي یا په کمیس کې چې کومې پټې تېرې شوي بعضې جامو کې سرې شنې پټې دغې ته حبیکتن وایي اسمان کې هم دغسې پټو غوندې لارې تېرې شوي ملایکې پې ځي راځي لارې د هغې کې ملایکې رفتار کوي مزل کوي او ځي راځي پکې ځینې مفسرین معنا کړې ذات الحبو کې چې خاوند د ډول دی نو دا لارو باندې همدا معنا هم صحیح دی ځکه لارو باندې اسمان ښایسته شوی ډول یې پیدا کړی دی والسماء زما د قسمې په اسمان ذات الحبو کې چې خاوند د لارو دی چې ملایکو ته پکې لارې تېرې شوي او د هغه لارو په وجه باندې د اسمان ډولي او ښایسته ښکاري انکم یقینا تاسو چې ای اے مشرکانو لفی قول مختلف په یو وینا مختلفه کې په یو مفکوره باندې ټول را جمع نه یی د نبی علیہ السلام په باره کې مختلفې نظریې ساتئ څوک ورته لیونی وی او وی چې انه لمجنون ځای په ځای قرآن کې دا راغلی او څوک ورته وی چې دا شاعر دی ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون او څوک وی چې ساحر دی او څوک وی چې مسحور دی ساحر معنا جادوگر مسحور معنا په د سحر شوی دی او ان تتبعون الا رجلا مسحورا دی کفارو به صحابو ته ویل تاسو خو داسې یو سړي پسې روان یې چې جادو پې شوی دی ځکه ګډې وړې خبرې کوي آخرت یادی او الله یو یادی نو مختلف نظریات په دې د مکې مشرکانو ورکول الله وی انکم تاسې چې ای لیونینو هغه متل دی وی کلی لیوني پورې خاندي او لیونی کلی پورې خاندي د ټولې دنیا عقل او عاقل ترین انسانان پیغمبران دي ځکه د الله ټول مخلوق د جهنم نه بچ کوي ټول انسانیت ته لاره ښیي صحیح او دی په ټولو کې سردار چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو د ټولې دنیا لوی عاقل ترین شخصیت چې زمونږ پیغمبر دی د الله په مخلوق کې په ملایکو نه اوچت او پیرین او انسانیت کې او دا د لیونۍ زامن دوی به ویل چې نبی علیہ السلام لیونی دی او عقل خراب دی او د آخرت خبرې کوي نو الله وی انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو په یو وینا مختلفه کې واقع په یو
مفکوره نه راجمه څوک ولا شاعر وای څوک ولا ساحر وای څوک ولا مجنون وای او څوک ولا څه وای په مختلفو نظریاتو کې یؤفک عنه من افک د دې دوه ترجمې دي د دې ځای یو دا چې دا عنه ضمیر قرآن او پیغمبر ته راجع دی عنه نو به معنا داسې کېږي یؤفک اوړي عنه د دې پیغمبر نه او د دې قرآن نه به اوړي څوک پته نه اوړي من افک هغه څوک چې هغه د الله په تقدیر کې اوښتی او بدبخته یي څوک چې الله لیکلی چې دا سمې لارې ته نه راځي هماغه به ته نه اوړي سم سړی به د دې قرآن نه نه اوړي دا مطلب یؤفک عنه اوړي به د دې قرآن نه شا به اړی دې قرآن ته څوک من افکا څوک چې د الله په ازل کې اوښتی دی او سرچپه دی او بېلارې دی او بدبخته دی د دې داسې مثال دی لکه نبی علیہ السلام د رمضان المبارک د میاشتې په باره کې وایي او د لیلة القدر په باره کې ولا يحرم منه الا كل محروم د دې شپې نه به نه محرومه کېږي مګر هغه څوک چې هغه ټول عمر محروم او بدبخت دی نو الله وایي یؤفک عنه اوړي د دې قرآن نه او اوړي د دې پیغمبر نه من افک څوک چې اوښتی د الله په علم کې او ازلي بدبخته او دویمه ترجمه دا ده چې دا عنه ضمیر قرآن یا پیغمبر ته نه دی راجع دا عنه ضمیر قول مختلف ته راجع دی او عنه دا قول مختلف ته او عن اجلیه دی دا په معنا د لام اجلیه سره د نحوه کې د دې پوره تشریح ده معنا یې داسې ده یؤفک اوړي د سمې لارې نه عنه د دې قول مختلف په وجه باندې من افک څوک چې اوښتی څه مطلب ای مشرکانو تاسې په مختلفو قولونو کې څوک د پیغمبر پر رابطه یو څه وایي څوک بل څه وایي څوک بل نو نور خلک چې تاسو ګوري که نه هغه هم اوړي د سمې لارې نه خو هر سړی نه اوړي هغه څوک به اوړي چې الله بدنصیبه کړی معنا د دې دا شوه چې ستاسې د دې اختلاف په وجه باندې ای کفارو د دین نه به هغه څوک اوړي ستاسو په ژبه باندې چې څوک د الله په ازل کې بدبختی هر سړی تاسو پسې نه درځي نو دویمه معنا یې دا ده یؤفک عنه اوړي به ستاسې د دې اختلاف د وجې نه ستاسې د دې بدې عقیدې د وجې نه من افک هغه څوک چې هغه اوړول شوی د الله په تقدیر کې د هر خیر نه محروموي هغه څوک به تاسو پسې درځي یعنی مشرکانو کفارو یهودو انګریزانو پسې به هر هغه څوک ورځي چې څوک د الله په تقدیر کې بدبخته او سپیری او سم سړی پسې نه ورځي قتل الخراسون الله وی په لعنت تشي دا دروغجنان خراسون اټکلینو ته وایي هغه خلک چې د خپل اټکل نه خبرې کوي سند نه لري او دلیل نه لري خرافات وایي مزخرفات وایي دا د مکې مشرکان به ناستو ټوله ورځ به خرافات ویله داسې کېږي او داسې کېږي او داسې کېږي د نبی علیه السلام په رابطه د قرآن په رابطه به دوی د شپې قصې کولې ماسخوتن نه وروسته به ناستو نیمې شپې پورې دې ته سمر وایي عربي کې باب سمر باللیل سامرا تهجرون د شپې به ناستو او دا خرافات به ویله د دروغو قصې او دا اټکلونه به ویله چې داسې به وشي او که موږ مړه شو بیا نه را ژوندي کېږو او بیا به دا کېږي او بیا به دا کېږي الله وایي قتل الخراسون مړه دي شي په لعنت دي شي دا اټکلین او دا دروغجنان الذین دا هغه خلک دي هم فی غمرة ساهون چې دوی په غفلت کې بې خوده پراته دي فی غمرة یعنی فی غفلة یا فی جهالة او دوی په قرطبي او ابو سعود دواړه معناګانې کړي غمرة فی جهالة هغه مشرکان چې دوی په خپل جهالت او غفلت او تیرو کې ساهون بې خوده پراته دي لکه نیشه چې داسې پراته دي یعنی ځانونه یې داسې فرض کړي لکه د سر آخرت او حساب کتاب چې نه غفلت کې ځانونه والی دي الله وایي دا خلک دې په لعنت شي یسألون او بې پوښتنه کوي د پیغمبر نه او د مؤمنانو نه ایان یوم الدین کله به ورځ د جزا د قیامت ورځ به کله یاره داسې پوښتنه نه کوي چې ګنې ځان پوهیږي حقیقت باندې که داسې کولی بیا خو ښه وه یعنی دا پوښتنه د تعصب او د ریشخند دپاره کوي یاره قیامت به کله یا تاسو چې وایې داسې پوښتنې به یې کولې مسلمانانو الله ورته جواب ورکوي یوم دا هغه ورځ د واوره تاسو وایې قیامت به کلی دا هغه ورځ په هغه ورځ باندې به هم علی النار یفتنون چې دوی به په دوزخ باندې وسوځول شي په اور باندې به په عذاب کړلی شي وبسوځول شي او ورته به وویلی شي ذوقوا فتنتکم وڅکئ دا عذاب ستاسې هذا الذي دا هغه عذاب دی کنتم به تستعجلون
چې تاسې وایي چې په جلتۍ سره م غوښتو دا هغه عذاب دی چې تاسې جلتي پې کوله چې یاره کله به یې راوړه که نه دوزخ به کلی عذاب به کلی الله به ورته ووایي اوڅکئ دا عذاب دا هغه عذاب دی چې تاسې به پې جلتي کوله او دا تخویف اخروي و دې ځای پورې مشرکانو ته اوس الله تبشیر او بشارت اخروي ذکر کوي متقیانو ته ما درته ویلي چېرته چې قرآن پاک کې الله عذاب ذکر کړي د آخرت بیرته ورسره د متقیانو او د مؤمنانو حالات هم ذکر کوي ان المتقین یقینا د الله نه یریدونکي کسان فی جنات و عیون دوی به په باغونو کې او په چینو کې به باغونه به د کجورو د انګورو د مڼو مختلف قسمه باغونه به حدیث مبارک کې راځي داسې ونې به جنت کې چې لاندې تنې به د سرو زروی او څانګې او میوې به پکې بهترینې میوې چې داسې خوند به کله انسان په دنیا کې نه څکلی او نه به یې لیدلی داسې رنګ به د دنیا د میوې غوندې ته به چې انار دی مڼه ده خوند به یې دې نه په زرهاو چنده اوچت او ښایستی ان المتقین یقینا المتقیان او نږدې به یې ورته او سوره واقعه کې الله وایي قطوفها دانیه وږي د میوو به رانږدې ورته حتی یو جنتي به پالنګ باندې پروت وي خپل هغه چپرکټ باندې او وږی به ورته نږدې خولې سره د میوو راځوړندې که دی ووایي چې ویې خورم نو خولې ته به م ورته رارسېږي ښه دا به نه چې پاس ورپسې وروخېږي هغه څوکې له او دراز راوغورځېږي لاندې دا لکه دا دې دنیا کې کله داسې کېږي هر یو میوه به ورته خولې ته راځي او رانږدې کېږي به فی جنات و عیون په جنتونو کې به او په چینو کې به ښه چینی به او الله په سورت رحمان کې وایي فیهما عینان نضاختان په دې جنت کې دوه چینې دي نضاختان چې پوارې لکه پواره چې اوبه شیندي داسې اوبه شیندونکي پوارې دي او ځینې روایتو کې راځي جنت کې به ځای په ځای شنه چمنونه هغې کې به د پوارو په شکل اب عطر او سپری شیندي په دې جنتیانو باندې قدرتي به روانې داسې لرې ځای پورې به دغه راشیندي دا خوشبویانې او سپری به راشیندي څوک به لاس نه وړي په خپله به دا جنت خوشبویه کوي تر و تازه کوي به او قسمه قسم اوبه به یې پکې چینی به یې پکې دا صورت دهر کې 9 سپاره کې د هغې چینو بحث مستقل را روان دی یقینا الله نه یریدونکي خلک به په جنتونو کې او په چینو کې به آخذینا دوی به اغستونکي څه لره ما آتاهم ربهم هغه څه لره چې الله یې ورته ورکوي الله چې کوم شی ورکوي بس دوی به ورته تیاري اخلي به یعنی د الله د خوا نه ملایکې چې کومې ورکوي انعامات خوراکونه مزې غلمان به یې هوري به یې هغوی به پتنوسونه لاس کې نیولي یو پتنوس کې به 80,000 کاسې ایښي په یو وخت کې او هر یوې خوند او رنګ به د بلې نه جدای مړېده به نه وي هلته د خوراک د ولږې دپاره نه دی ولږ هم نشته مړېده هم نشته د مزې خوراک دی ښه د مزې یعنی که یو سړی 1000 منه خوراک هم وکړي دا به یې کولی شي داسې به نه دې دنیا کې خلک مېلمه له ډېر طعامونه ماښامي کې تیار کړي چې یو 3 کپه وکړي نور له سترګې سپینې شي هسې ورته ګوري خوړی نه شي بیا داسې کېږي اکثره جنت کې به دانې چې څومره خوري انسان به یې خوړی شي د مزې خوراک او دسمات هم پکې نشته خولې به تنیزي د مشکو غوندې ښکلې آخذین ما آتاهم ربهم دا جنتین به نیونکي اغستونکي هغه څه لره چې رب یې ورته ورکوي دا دومره نعمتونو ته په کوم برکت باندې ورسېدو د کې څه کمالو څه خوبایي وه پکې الله وایي راشئ دا خوبایي درته ذکر کم دغې جنتونو ته چې لاړو دې کې خوبایي دا وه انهم یقینا دا جنتین چې کانو قبل ذلك محسنین دې نه مخکې یعنې په دنیا کې دوی نیکي کوونکي و که نه محسنین نیک کارونه یې کول روژې نیولې تلاوت یې کو نفل یې کول او د الله د مخلوق سره احسان کو محسنین نیک عمل کوونکي او نیک عمل خو یې ډېر خو یو څو پکې الله وایي خصوصیت سره درته ذکر کوم نیک اعمال خو ډېر دي خو یو څو ډېر اوچت نیک عملونه دي هغه به دوی ډېر کول دی جنتیانو کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کانو دا جنتین قلیلا من اللیل لږه حصه د شپې ما یهجعون چې دوی به پکې وده کېدل خوب به یې لږ کو د شپې به یې شوګیري کولې الله ته به عبادت کو فریاد او جړا او استغفار به یې کو خوب به یې کم کو خوب کم کوي عزتمند ګوره الله وایي جنتین جنت ته ذکر راله چې کانو قلیلا من اللیل په لږه حصه د شپې کې هغه ویهجعون چې دوی به پکې وده کېده اکثره به ناست یا به یې تلاوت کو یا به یې علمي مطالعه کوله
یا به تهجد کول یا به استغفار کول خوب باندې څه نه جوړېږي پښتانه متل کوي وای څوک چې خوب کوي هغه نر کټي زیږي دا خو مې اورېدلی دی که نه او من اکثر الرقاده حرم المراده دا عربي کې یو متل دی چا چې خوبونه ډېر که د منزل مقصود نه به پاتې شي که یو سړی علم کوي او خوبونه کوي علم نه به پاتې هېڅ به هم نشي که یو سړی د دنیا کار حاصلوي او خوبونه کوي هغې نه به پاتې شي دا دومره لوړو مقاماتو ته چې خلک رسېدلي دا د شپې شوګیرې کړي دي دا غټ غټ تفاسیر چې لیکلي دا امام بخاري صاحب رحمه الله امام بخاري د امت لوی محدث عالم دی چې د ده سره په احادیثو په علم کې بل څوک مساوي په ټول نړۍ کې نشته په ټول امت د نبی علیه السلام کې دومره لوی شخصیت تیر شوی فارسیوان د بخارا دته امیر المؤمنین فی الحدیث وی او د ده خوراک څه د ده په رابطه باندې راځي کان یاکل فی